افغانانو ورونو 3 سوالونه موږ د دغه تش په نوم د جهاد ټیکدارانو نه چې دین استعمال کړی، مذهب استعمال کړی، جهاد استعمال کړی، ګیره استعمال کړی ده. عام ولس د جهاد په نوم باندې غولولې. دا 15 کال موږ نه کتاب اغوستی دی، موږ نه قلم اغوستی دی، افغانستان تباهي او بربادي ته مخ کړی دی، خپل تجارت او بزنس په دې جهاد باندې کوي. 3 سوال د دې نه موږ کوو. او یو ویډیو هم در باندې ګورم د سهیل شاهین صاحب چې په هغه ویډیو کې به دا خپله وایي چې زما لورګانې چې دي دلته په یا د نورو طالبانو لورګانې دلته په امریکایانو پوهنتون ته ځي او دلته په قطر کې یا په نورو هېوادونو کې سبقونه وایي. اول د دغه تش په نوم د جهاد ټیکدارانو نه تاسې دا پوښتنه وکړئ چې تاسې په افغانستان کې د خویندو میندو زموږ د افغانستان مکتبونه او پوهنتونونه بندوئ. ستاسې لورګانې، ستاسې خورګانې، ستاسې فامیل اول چېرته پروت دی، په کوم ځایونو کې دې سبقونه او دې پوهنتونونه وایي. دا سوال د دې نه پکار دی. دویم سوال د دې نه دا پکار دی چې دغه تش په نوم د جهاد ټیکداران، د تش په نوم د اسلام ټیکداران چې خلک غولولي د جهاد او په دې نومونه د دې ته تر اوسه پورې امریکا پیسې ورکوي که نه ورکوي، کفار پیسې ورکوي که نه ورکوي، که بل څوک ورکوي. دریم سوال دا دی چې دغه تش په نوم د جهاد ټیکداران او د اسلام ټیکداران دلته چې کفار راغلي، که روسان راغلي او که دا 50 هېوادونه کفار نور ملکونه راغلي دې ته زمینه چا برابره کړه؟ دا 3 سواله باید د دې نه موږ وکړو. خو راځئ د ټول نه مخکې سهیل شاهین صاحب چې په قطر کې د طالبانو دفتر ویان مخکې پاتې شو فکر کومه، نو د هغه لږه انټرویو ده، موږ ورته احترام لرو. سهیل شاهین صاحب لورګانو ته زموږ د لورګانو په ځای دي، زموږ د خورګانو په ځای دي. خو راځئ د اول دغه لږ شان کلیپ واورئ، بیا د سره په تفصیل خبر کوم. خو یو دغه لاسه دغه نیسم چې قرآن منې شي د دې جهادونو نه نور. دا ټول تجارت دی، بزنس دی. که سبا له دې چوکۍ نه دا د هر نه دې ویسو بیا د جهاد په افغانستان په کابل ورکوي، بیا به ستاسې بچیانو دغه استعمال. خو راځئ اول د خبرې واورئ، بیا سره خبرې کوو. Just for the record, you have 2 daughters. Do they go to school? Yeah, of course. Yeah, yes. Yeah, of course. Of course they do, because you're in Doha and they can go to school, right? They are observing hijab. They are observing any hijab, and so. واورې دي سهیل شاهین صاحب نه په انګلیش کې دا پوښتنه کوي چې ستا لورګانې پوهنتون یا مکتب ته ځي که نه په قطر کې؟ دی ورته وایي چې بالکل ځي، خو په ایجاب کې ځي. موږ احترام لرو، موږ مننه سهیل شاهین صاحب نه کوو چې دومره حقیقت خو ویل چې زما لورګانې دا نور رزیلان خو دلته بچیان په پوهنتونونو کې د امریکایان په امریکا کې، په برطانیه کې، په پاکستان کې، په قطر نورو ځایونو کې هغې منکر دي. دا خو دومره یو انسانیت پکې شته چې حل خو وایي. دی ورته وایي چې زما لورګانې بالکل پوهنتون ته ځي خو په حجاب کې دي. نو ستاسې ووایي افغانان ورونو چې په افغانستان کې بې حجابي ده، خو ټولې زموږ ستاسې خویندې میندې په حجاب کې ګرځي. ټولنه هم د حجاب ټولنه ده. نو بیا دې ولې دغه بیا که ته داسې وایې چې زه د امر چې دی دا د امیر المؤمنین امر دی، نو دا امر یوازې په افغانستان کې د امر المؤمنین امر دی په دې کېږي، خو دا د قطر کې چې د په سلهاو د طالبان کورونه دي، په زرهاو لورګانې خورګانې زامن هم پوهنتونونو ته دي او د امریکې پوهنتونونو ته دي، ځکه قطر چې دا د امریکې یو دفتر دی. نو بیا خو دلته هم د خپل بچیان منې کوي، د خپلې خویندې منې کوي، د خپل لورګانې منې کوي چې دا د امیر المؤمنین امر په دې شي. دغه پاکستان کوټه کې چې کورونه هم دي، کراچۍ کې هم کورونه دي، په نورو په لندن کې طالبان شته دی، په امریکا کې شته دی، په جرمني کې شته دی، په فرانسه کې شته دی. خو دا ټول امر بیا د امیر المؤمنین ومنئ چې دغه ټول خپل لورګانې او زامن هم د دې پوهنتونونو نه وباسئ که چېرته تاسې کې مسلماني وي. خو نشته در کې مسلماني، خو تش په نوم باندې مسلمانان هستئ، تش په نوم دا ولس غولولی د جهاد په نوم باندې. او زموږ داسې ولس دی، ولس سره همدا پکار هم ده. ځکه پکار ده چې بله ورځ صاحب مهربانه دا دې چوکۍ نه کوشو او وروره غر ته به خېږي او د ملا به دلته پیتو ورکړي چې په کابل حکومت چې دا ناروا دی او دا کفر دی او د خپل بچیان ورلېږئ. نه د سره دلته د خپلو خویندو غم شته، نه د سره د مور غم شته، نه د سره د پلار غم شته. بله ورځ کچکول هغسې هغه خیر غواړي، کونډې هم یتیمان په کوڅو کې منډې را منډې وایي. نه مخکې ګورو نه وروسته ګورو چې دا جهاد دی که دا فساد دی. جهاد نه موږ قربان کړي. خدای ته وګورئ بچي نور د دې جهادونو ته مه ورلېږئ، مه د دې خلکو په خولې باندې غولېږئ. په خدای یقین وکړه چې دا اوس هم دغه جهادي لیډران د جهادي لیډرانو نه دلته ماله په لندن کې ماته معلوم دی چې زامن سبقونه وایي، لورګانې سبقونه وایي، دلته یې د بل چا په نوم باندې کورونه اخیستي. جهادي لیډران درته ښیم، تاسې وګورئ، تاسو معلومات هم شوی دی. تاسې یقین وکړئ چې افغانان ورونو اوس هم دې ته امریکا پیسې ورکوي. 100 میلیونه ډالر امریکا طالبانو ته رجمي ورکوي، 100 میلیونه ډالر. او په قطر کې د یو فامیل خرچه چې د 15,000 نه تر 60,000 ډالرو پورې دا خرچه د امریکا نه ول د امریکا د ترزوی دی د قلنګ دی په چی دی پی. خو ځکه راته چې جهاد نشته، دا څنګه جهاد دی، دا څنګه کوپار دی، دا څنګه اشغال دی چې هم تینه پیسې غواړم، هم تینه ډالر غواړم په $1,000,000 ډالر، هم ما ساتي زما په بچیانو مکتبونه وي، اول ته سره جهاد هم کوم، اشغال هم ختموم. آی داسې وړانداز دی ولس د تاسو ته پوښتنه تاسې نه کوم. دا خو پرېږده، دا خو په خپل عیش او مشرت کې په ډالرو کې پټ خلک دي. نو تاسې ولې بچیان ورلېږئ صاحب مهربانه ته د جهادونو او د دې تش په نوم باندې دا خبره د اشغال او د یو خبره او بله خبرې کوي. دا خو د امریکایانو ټوپک دی.
دا خو د وروس په ټوپک دی، دا خو د پنجاب په ټوپک ډزې کوي. دوی خو خپل چینل لري، دوی خپل چپړک هم نشي جوړولی، څه هم نشي جوړولی. دا پټګیم چې په سر باندې دی دا هم د کفارو پټګی دی، دغه موبایل هم چې دی دا هم د کفارو دی، خو یو شی نشي کولی. دا دومره اسلحه او دا دومره مهمات کوم ځای نه راځي چې دا جهادونه کوي. او عجیبه دښمني ده، دښمني ماته کوم او ما میلیونونه ډالر هم راکوي. او بل دغه کافر چې راولي دغه د جهاد ټیکداران راولي افغانان ورونو په 1940 کې دلته په افغانستان کې اسلامي حکومت د داود خان او همدغه د جهاد لیډران لاړه د آیسای په غېږ کې کېناستو او د جهاد په توی ورکړه. زموږ په چوړیو، زموږ په ولسوالیو، زموږ مکتبونه به ورانول، زموږ پلونه به ورانول، شفاخانې به ورانولې. سي مهربانه دلته سي مهربانه جهاد شروع کړو او شپږ کاله پس 15 کاله پس به روسانو ته موقع ورغله ځکه چې روس فکر وکړو چې دې طرف نه امریکا راننوځي او پاکستان خو د امریکې سره کار کوي. او نو دا وروسته عجیب کړو افغانستان ته زمینه ورته همدغه جهادي همدغه مجاهدینو لیډرانو جوړه کړه. او په 2001 کې همدغه کار طالبانو وکړو. وروره دلته مکتبونه د جنکو بند کړو، د دنیا نه چې دهشتګردو چې ته به چا جرم کوو افغانستان ته به راتلو. خپله زمینه برابره کړه، 50 ملکونه راغله او بیا دلته زما ولس استعمال کړو، موږ استعمال کړو د جهاد په نوم باندې چې راځئ جهاد ورسره وکړو. ته د ملک اشغال شوی، اشغال مرګړی خو تاسې جدا کوئ. او دا اوس چې تاسې مکتبونه بند کړي او دلته په دې ولس باندې یو سور قیامت راښکته کړی، که بله ورځ اوس بیا یو کفار راغله دلته حمله وکړه، یا فرانسه راغله، یا چین راغله، یا امریکا راغله، یا بل راغله، بیا به ما ته وایي چې ته ټوپک واله جهاد وکړه او راولیم ته په ما باندې شړیم ته او ته پکې تجارت کې ته بیا وروره په جاز کې کېنې او پاکستان ته منډه بیا به قطر ته منډه وې. دلته به عام ولس استعمالېږي. ای ولسه ستاسې دی په خدای قسم چې کوم یو سړي په افغانستان کې پس ځینې د جهاد خبره کولی دقه ځینې نیسئ، ځکه چې جهاد نه مونږ قربان کړي. نه جهاد و، نه جهاد دی او نه به جهاد وي. تجارت و، تجارت دی او تجارت به وي. د دې بچیان به عشق او مشرت زندګي تېروي، خپله به سي مهربانه پوهنتونونه وایي لورګانې زما بچیان به وژني، زما بچیان به په پاکستان په تورخم کې بې عزته کوي، په سپین بولدک کې به بې عزته کوي، ماشومان به مې هلته په محبسونو کې اچول کېږي او د دې بچیان به سي مهربانه پاسپورټونه لري، سفرونه به کوي او قرباني به دلته ته ورکړې. د خپل مور غم دې وکړه، د خپلې ښځې غم دې وکړه، د خپل خور غم دې وکړه چې هلته بیا بله ورځ ملنګه ترې جوړئ په داسې جهاد ته څنګه چې ستا خویندې میندې هلته بې عزته کېږي پاکستان یو ځای کې او بل ځای کې. دغه زما لږ دغه دا د اسلام هم دښمنان دي، دا د تعلیم هم دښمنان دي. او چې دا خلک په قدرت کې وي قسم په خدای دی که دلته په افغانستان کې موږ نه ښه ورځ وینو نه تعلیم وینو. او دا یاد ساتئ که د دې نه پس هر کفار هېواد راځي، هر څوک دلته حمله کوي، ذمهوار به همدغه د جهاد په دوم تش ټیکداران وي او څوک چې د تعلیم مخه نیسي. او زه یاران دغه بدبختو خلکو لایم چې دغه خیاطانو ته چې وایي د امیر امر چې دی باید په ځای شي، چې د امیر امر په ځای شي بیا د خپل لورګانې چې هلته په برطانیه کې اوسېږي، که په جرمني کې اوسېږي، په قطر کې اوسېږي، که پاکستان دغه هم د پوهنتونونه وباسه. او د یو ورځ تعلیم بندول چې دي د ملک تباهي او بربادي دی. 9 کال هم پوهنتونونه بند کړي دي او دا اوس پسې نور هم بند کړل او دغه 5 شپږمه پورې دی او څو ورځې پس به بل فرمان وباسي مکمل جنکۍ به بندې کړي. دغه کار یې په 1999 کې کړی. هغې وخت کې ښه امن په افغانستان کې هر څه برابر و. هغې وخت کې هم د جنکو د مکتب د مخالفو او دغه ملایانې موږ کتلي د جلال آباد په پوهنتون کې ویل تاسې په ویل په ډاکټرۍ او په انجینرینګ څه کوئ؟ ویل دغه اردو زده کوئ. په هغه وخت کې تاسې پوښتنه وکړئ په 1999 کې.